عمارت حسین تیار داعش پنا پڑا بونا کړی تیر د هر رنګه تخنیک چې په برخه مو د شي څوک منبر خلیق ځان کړی خو د دفاع او اقدام په تکتیک شي ځپې د قلزم د عمارت زلمو واخلئ د الله نوم د عمارت زلمو واخلئ د الله نوم د عمارت زلمو یادات او تربیه یادات او تربیه یادات او تربیه یادات او تربیه هلی واخلئ زلمو د بریا په لور ګام جلدي وباسئ د هر تاغوت غلام ساتل غواړي په وینو ګټلی نظام الله دې وکړي چې په ښه طریقه باندې د اعلام له لارې ستاسو ځوانانو دا تکتیکونه ټول ملت ته ښکاره شي، امت ته ښکاره شي، دوست ته ښکاره شي، دښمن ته ښکاره شي او دا پیغام د ځان سره ویسي چې امت مسلمه او د ملت ته ووایي چې نور د آرام خوبونه کوئ. نو ستاسو د دفاع په خاطر باندې داسې ځوانان چې فولادي جسمونه لري، داسې ځوانان چې فولادي ایمانونه لري، هغه ستاسو د دفاع په خاطر، د ایمان په خاطر، د ناموس په خاطر باندې د الله سره وعده کړې ده. ورونو نن تاسو ته هغه وعده در یادوم، کومه وعده چې موږ تاسو د الله سره کړې، کومه نه یې کړې، نن باید هغه وعده د الله سره بیا تجدید کړو، وی کوو. او هغه څه ده چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو وایم ځوانانو د اسلامي امارت نظامي لیکو ته هغه د دفاع لیکلي او هغه د وزارت داخله مبارکي لیکلي او که د امنیت ملي لیکلي د صف ته چې څوک راځي هغه به دغه بیعه د الله سره یو ځل کوي، د بیعه نه پرته به دلته نه راځي، د الله سره به بیعت کوي په مرګ باندې، په الله باندې به ځان مال خپل عقل خپل